بسم الله الرحمن الرحیم. قل ورته ووایه ای پیغمبره یا اهل الکتاب ای یهودیانو عیسیانو تعالوا راشئ الی کلمتین یوې داسې کلمې او خبرې ته سواء بیننا چې برابره ده په منځ زمونږ کې و بینکم او په منځ ستاسو کې الله نعبد الا الله، هغه دا چې بندګي به نه کوو سوا د الله نه د بل چا، ولا نشرک به او نه به شریک جوړو د هغه سره شیئا هیڅ شی، ولا یتخذ بعضنا او نه به نیسي بعضې زموږ نه بعضا بعضو لره اربابا خدایان من دون الله غیر د الله نه. فإن تولوا پس کچرې مخ واړولو دوی فقولو نو ووایه ورته ای مسلمانانو اشهدو ګواهان اوسئ تاسو ای یهودو او نصاراو بأننا په دې باندې چې بېشکه موږ مسلمون یو مسلمانان. یا اهل الکتاب ای اهل کتابو لم تحاجون ولې جګړه کوئ تاسو د مسلمانانو سره فی ابراهیم په باره د ابراهیم کې چې یهودیان وایي چې ابراهیم علیه السلام یهودي و نصرانیان وایي چې ابراهیم علیه السلام نصرانی و. وما انزلت التورات حال دا دی چې نه دی نازل کړی شوی تورات والانجیل او انجیل الا من بعده مگر پس د غنا چې د ابراهیم علیه السلام نه وروسته تورات او انجیل نازل شوی دی چې یو د یهودو کتاب دی او بل د نصرانیانو کتاب دی. نو بیا ابراهیم علیه السلام څنګه یهودي او نصرانی شو؟ افلا تعقلون آیا نه پوهیږئ تاسو؟ ها انتم هؤلاء خبردار تاسو هغه خلک حاججتم چې جګړه کوئ فیما په هغه څه کې لکم چې شته تاسو سره به په هغې باندې علم سناسه پوهه فلم تحاجون نو ولې جګړه کوئ فیما په هغه څه کې لیس لکم چې نشته دی تاسو سره به په هغې باندې علم څه پوهه چې حال د ابراهیم علیه السلام دی. والله والله یعلم پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ. ما کان ابراهیم نو ابراهیم علیه السلام یهودیا یهودی ولا نصرانیا نو نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما لیکن و هغه پنی غلار کلک په توحید باندې د باطل پرست ډلو نه حق ته مایل مسلمن من کې حکم د الله. وما کان من المشرکین او نو هغه د مشرکانو نه. ان اول الناس بشکا زیات نږدې د ټولو خلقونه به ابراهیم علیه السلام تعالی الذین خامخ هغه کسان دي اتبعوه چې تابعداري کړې ده د ابراهیم علیه السلام وهذا النبی او دا پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والذین وغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی والله ولی المؤمنین والله دوست دی د مؤمنانو.